دی ابو هريره په اخر وخت کې دعا کوله اللهم اني اعوذ بك یا الله زه پتا باندې پناه نشم په زنا کې شرط واقع نشم د سترګو زنا قتل بد د ژبې زنا خبرې بدی د لاسونو زنا وړل بد د خپو زنا تک بد د ذهن زنا سوچ بد د زړه زنا تصور بد خاص اندام اخر کې تصدیق کی او الله کبیره ګناه نه مساته چا ورته ویل شي ابا هريره ته خو بډای دی وخت رسیدلی او به د خبرې ته کوي چې ما د کبیره ګناهونه وساته یو او ما د زنا نه وساته بل وی ویلې وې څنګه زه په خپل ځان باندې مطمئن شم او د اطمینان والا شم د امن والا شم چې والشیطان ابلیس علیه اللعنت حی هغه ژوندی مؤمن سړی به دومره بیدار ابو هريره صاحب څومره اوچته خبره وکړه دشمن ډېر انتهایی مکار انتهایی خطرناک ډېر انتهایی چالاکه موږ باید ورته څک بیدارو موږ ورته حدسان تیار ناستو ابو هريره صاحب موږ له دا نقل راکړي وې دا د ژوندی وي او زه تر اخر وخت پورې په الله عز وجل باندې پناهنه ونه نسم اسنه گیر مینه کې پیوځي کی امام ابن قیم رحمه الله عجیب خبره لیکلې ده په خپل کتاب کې و انسان چې څومره بوډا ولی نشي الله عز وجل دغه قوه شهوانی نه وړي د منځه امتحان کې واقع دی حسن بصری نه چا خبره وکړه وختنه ورنه وکړه ابلیس علیه اللعنت چرته ود کیږي ولو نام ساعتا لسترحنا منه وکچرته ابلیس علیه اللعنت ود کېدلې موږ به ډېر انتهایی استراحت حاصل کړې وکړه په امن کې به پاتې وي فیسبوک د سره به تور مثال پر تصویر غلط دی پکې وکړو د کم زنا ده ابن عثیمین رحمه الله ابن باز رحمهم الله دا د امت اوچت علما تیر شوي دي او غوی فرمایي یو خبره یو قول په خپل فتاوا کې ذکر کړی دی او خپل تفسیر کې الکنز الثمین کې یو کس دی او هغه پردي زنانه لګوري او بل طرف یو تصویر لګوري او فلم لګوري او ریکارډ لګوري کوم یو سخت ګناه ده تصویر لکتل سخت ګناه ده کته هغه زنانه لګوري او هغه حیا نه کوي کې دې شي کنزل درته وکی سخت خبره درته وکی بل مسله ذکر کی په خلاف د دې چې ستا مخه تصویر پروت دی ویډیو پرته